اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې د هیواد ادبي بهیر په تالار کې درنو ګډونوالو ادیبانو شاعرانو لیکوالانو ته سلامونه درنښت او خپله پښتنه مینه وړاندې کوم. د ارواحات پوهان رښتین او ویشتم تلین د لمانځلو په ویاړ د هیواد ادبي بهیر ټولو مخکښو ګډونوالو ته چې دغه ویاړ یې ترلاسه کړی دی مبارکي وړاندې کوم. د ارواحات پوهان رښتین روح ته دعا کوم الله تعالی دې ده ته جنتونه نصیب کړي. پوهان رښتین لیکوال څېړونکی ادیب شخصیت په توګه د ادب په برخه کې پراخه ونډه درلوده. پوهان نه یوازې شاعر بلکې یو ژاپو ادیب څېړونکی لیکوال او ژباړن و. هغه د پښتو ژبې ګرامر ادبي تاریخ ژبپوهنه نثر ژباړلی د پښتو ادب تاریخ فلکلور قوم هنر او ټولنیز او ملي موضوعاتو په اړه یې ژورې څېړنې کړي دي. د هغه په قلم کې نثر ډېر ځانګړی او خوږ او روان و. ولسي خبرو اترو ته نږدې و او هم د علمي متنونو لپاره هم ادبي او هنري اثر لرل. د لیکنو ژبه یې ساده خوږه رسا او لرونکې وه. مطلب یې په استدلال او په منطق ډول ولاړ و. پوهان رښتین ګڼ شمېر کتابونه مقالې څېړنې ژباړلي او اثار یې ټولنې ته وړاندې کړي دي. ارواحات رښتین صاحب خپل اثار نه یوازې په پښتو بلکې په نورو ژبو هم لیکلي دي. ارواحات پوهان صدیق الله رښتین د پښتو ادب ژبې او فرهنګ هغه ستوری و چې د خپلې ژبې د ښکلا د ژوندي ساتنې لپاره یې خپل ژوند وقف کړ. د ده اثار که لغوي که ادبي که تحقیقي دي د پښتو ادب او پوهې لپاره یې بې دلیله خزانه ساتلې او دې ټولنې ته وړاندې کړې دی. په پای کې له هیواد ادبي بهیر له ټولو ملګرو یوه نړۍ مننه کوم او قدر ورته وړاندې کوم چې د هیواد نمتو لیکوالانو ادیبانو او شاعرانو یادبود یې تازه ساتلی دی. یو ځل بیا د ارواحات پوهان صدیق الله رښتین روح ته دعا کوم او الله جل جلاله دې ورته جنتونه نصیب کړي. په ټولو ځوانانو باندې دا غږ کوم چې د خپلو مشرانو ادیبانو لیکوالانو په یادونو باندې لیکنې وکړي او د هغوی یادونه تازه وساتي. ډیره مننه. ښاد او بریالي اوسئ.